د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې هره ورځ لسګونه دغه ډول رکشې او د اوبو د لیږد ځانګړي وسایط لیدل کیږي چې پاکې اوبه د خلکو تر کورونو رسوي او پلوري یې. کابل ښار چې پخوا به یې ډیری خلکو د ژورو څاګانو اوبه د څښاک لپاره کارولې، اوس د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دی. د اقلیمي بدلونونو، وچکالیو او د ځمکې لاندې اوبو د کچې د ټیټېدو له امله د ښار په ګڼو سیمو کې د څاګانو اوبه کمې شوې او کیفیت یې هم اغېزمن شوی دی. همدا لامل دی چې اوس ډیری ښاریان د څښاک لپاره تصفیه شوې اوبه اخلي. د دغه اوبو پلورونکي وایي چې اوس مهال په کابل ښار کې د پاکو اوبو اړتیا زیاته شوې ده، نو ځکه د ښار په کوڅو او واټونو کې ګرځي او د اړتیا لرونکو لپاره اوبه رسوي او هم له همدې لارې د خپلو کورنیو ورځني لګښتونه پوره کوي. دا قلعه درخان کې تصفیه کوو، له قلعه درې غټ موټر راوړي، بیا دلته شرکت ته بیا دلته توزیع کوو. لاسپیکر له لارې خبرو، لاسپیکر چې له بلاکونه غږ راکوي یا ماشومان راباسي، داسې ورته ډکوو. والله خوشحاله شکر دی، خپل وطن دی، کارم ښه دی، بد نه دی، شکر دی. والله چلیږو کې سهار له 6 بجې راوځو تر 8 بجو 9 بجو ګرځو. شرکت کې خو 2 نمایندګۍ دي، په یوه نمایندګۍ کې 20 نفره دي، په دې کې 10 نفره دغه نمایندګۍ کې ښځې ټول د ورځې 3 پیرې 4 پیرې 5 پیرې داسې وهو. په یوه پیره کې دا 800 لیټره ده، 4 ټانکۍ نو حساب که 2 لیټر راځي، 800 4 ټانکۍ 5 ټانکۍ لای 3 ټانکۍ داسې باسلی. لیټر په 1 روپۍ ده، 20 لیټره په 20 روپۍ دي، 10 لیټره په 10 روپۍ دي، 15 لیټره په 15 روپۍ دي. ګډې وډې دي نو همداسې تقریبا د مخه 15 کاله کېږي، 6 کاله داسې. اوبه خو ښې دي، اوس لږ ښې سوي دي، نلو کې راځي، خو دا اوبه ته خلک ضرورت لري. دا خو تصفیې اوبه دي او دې اوبه خو ډېرې ورانې دي، ښې شوي اوبه نه دي. زه خپله د شرکت کارمند یم، زرنده ریکشا چلوم، آب معدني خرڅوم. ښه ده، شکر د کاروبار ښه ده، چې قسمت یې هغه رارسېږي. سهار 7 بجې راځو کار ته، تر ماښام 9 8 پورې کار. مشتریان لرو، زنګ راته وایي، بعضې مشتریان لرو، بعضې کوڅه کې ځو لاسپیکر چلنده خلک راوځي، بعضې زنګ وایي ورځو بشکې ډکوو، پیسې ترې نه اخلو، خپلې راځو بېرته. خلکو اړتیا خو هله سخته ډېره ده، اوبه نشته، د کابل اوبه ډېره خرابه سوې ده. دا مدني چې نه وي، دا نورې اوبه خو بیخي نه شکل کېږي، د شکل کېدو مال نه ده، بیخي خرابه دي، مزه یې نشته. موږ له اوبو نه ډېر راضي دي، والا خلک زښته ډېر راضي دي، ځکه چې موږ هر چېرته ګرځو راشکه راضي دي له خلک. ورځ یو 2 پیرې 3 پیرې 2 پیرې کوو. 2 پیرو کې نو موږ ته 200 روپۍ راکوي په پیره، 800 لیټره، هره ټانکۍ 800 لیټره اوبه نیسي، لیټر په 1 روپۍ ورکوو. د اوبو رسولو بهیر د ښار له څنډو او د اوبو له تصفیه مرکزونو پیلیږي. اوبه لومړی راایستل کیږي، بیا د تصفیې او فلټر کولو له پړاوونو تیریږي او وروسته د انتقال لپاره چمتو کیږي. د خصوصي شرکتونو مسؤلین وایي چې دوی هره ورځ زرګونه کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه رسوي او هڅه کوي چې د پاکو اوبو سرچینې لا پراخې کړي او د کابل ښاریانو لپاره د پاکو اوبو ستونزه له همدې لارې حل کړي. با مردم او توضیح میکنیم از خاطر که کمبودی او خشکسالی زیاد هست، مردم دچار کمبودی او هستن. میگه میاریم از طرفای ارغنده یا میدان شهر از اونجا میاریم به مردم اینجا توزیع میکنیم سودا. حالا بعضی وقت مردم زیادتر مشتری مردم هستن، از طریق زنگ با ما میگه که فلانی جای بریم، نه کار داریم میریم. بعضی وقت این نیست، با سرک استارت میکنیم، باز میاین میخرن یا تانکر عمده یا پرچون، هر رقمش برابر شه برشان میرسه. برابر شدگی است دیگه، یک روز 1 تانکر میشه، یک روز 8 تانکر میشه، یک روز 4 تانکر میشه. در کل اگر آب باشه نلا یگان روز که باز کمبوداتش کم است دیگه، و خجال سودا نمیشه. اوس دلته راغلی یو خصوصي شرکت ته چې د اوبو د پلور کاروبار ترسره کوي او د رکشو په وسیله باندې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د څښاک پاکې اوبه پلوري. ورځو د دغه شرکت له مسؤل سره خبرې اترې کوو. نو اوبه دې تصفیه کوي په قلعه در کې، بیا دلته راوړو موږ یې په دغه والا کابل کې خو اوبه ډېرې کمې سوي دي، نو موږ بس د ورځې یو 3-4 زرنجې وځي، یعنې داسې د 100 یا 1.5 زرنجو پورې اوبه وځي، نو تقریبا 50 زرنجې دي. نو داسې ډېر شرکتونه دي، په سلهاو شرکتونه دي، هر یو همداسې. نو د کابل اوبه ډېرې کمې سوي دي، کابل اوبه ډېرې
کمې شوي دي. موږ خو همداسې هغه لرو تلیفونونه لري بس مشتریان زنګ وهي هر کور والا نو بیا دغه بوشکې ورته ډکوو وړې غټې بوشکې دي رنګارنګه ما ورته ډکوو 10 روپۍ 20 روپۍ همدغه کورو ته ډکوو نو هغو سره ټول سره شمارې دي زنګ وهي راته. نو دا خو دلته په ښار کې فعلا نه پرېږدي او موږ له قلعهدر ارغندي خواته هغې خواته تصفیه کوو بیا له هغه جه په موټر کې هلته راوړو ماشینونه هر څه مو مالته دي. والا ښه ده شکر ده بس ګزاره کې ښه ده شکر ده. او اولو کې خو تقریبا یو 15 نفر او اوس نو تر 45 نفرو پورې نو اوس بیکاري ډېره ده خلک ډېر سوي دي په شرکتو کې هر شرکت کې همدغسې دي یعنې د موږ به داسې تر 5-6 زره کورو ته د اوبه ورکوي. په کابل په دې 3مه ناحیه کې ده او په 6مه ناحیه کې ده او 5مه ناحیه کې ده او داسې تر 2مې ناحیې پورې د دغو ساحو پورې ګرځي یعنې دارالمان خواته ده او همدغه کارتچار دغې خواته سیلو خواته همدغه ساحو کې ګرځي خوشحال خان. کاري ساحه خو 6:30 بجې شروع کېږي 2 بجې تر ماښام 2 بجو پورې. موږ خو 100% خلکو ته ډاډ ورکوو په دې چې اوس خو شته هغه شته دغه تصفیه هغه چې په معلوموي هغه شته دی پرې معلومیږي نو 100% د دې موږ تصفیه د ماشینونه دي هر څه مشتریانو ته په یوه ورځ نه 2 ورځې 5 ورځو کې په 3-4 کالو کې بیخي معلومیږي چې دا څنګه تصفیه دي او که نه دي نو 100% تصفیه دي. په ورته وخت کې د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې د پاکو اوبو له کمښت سره ډیری کورنۍ مخ دي او د همدې خصوصي شرکتونو له ریکشو څخه د څښاک لپاره اوبه اخلي. دوی زیاتوي چې اوس مهال د خلکو اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی او ډیری کورنۍ د دغه اوبو د اخیستلو توان هم نه لري. د اوبو مشکلات خو موږ ته وینو چې هر ساري د زرنجانې کرخشي دا راځي اوبه خرڅوي او بشکه چې د په 10-20 روپۍ بشکه د اوبو ورکوي او اوبو مشکلات ډېر دي د خلکو دپاره که چیرې تصفیه سوي اوبه نه وي هغه ډېر اوبه ډېرې خرابې چټلې نو هر ساري چې دا اوبه رانیسي دا ډېر پیسې غواړي او د ځینې خلکو سره د اوبو پیسې هم نه وي چې دا اوبه په رانیسي. اوس ډېر مشکلات دي اوبو د خاطر هم خلکو ته څه شاګردانو ته د وطاقي والا ژوند چې د هغو دپاره د وطکورو دپاره دې ټول دپاره خلکو ته مشکلات شته. دا باید چې د اوبو مشکلات حل شي یو څه خدمت ورته وشي او اوس په دا لیلیه کې چې دوی ګوره شاګردانو ته دا فلټر شوی ځای جوړ کړی دی چې د ورځې 1000 لیتر اوبه هغه فلټروي د شاګردانو دپاره داسې رقم یو دا رقم خدمت چې ورته وشي او بل د اوبو مشکلات حل شي چې خلک یو څه اسانتیا ورته برابره شي. دلته یو خو د اوبو دا مشکل دی چې یو خو دلته د ماڼۍ کې دا کم ویلیج کې موږ شو دلته دغه برمه ولې یو خو دغه اوبه استعمالوو او بل دغه کارخانو والا د شرکتو والا خپل ته اوبه راوړي په زرنجانو کې یا په رکشو کې خرڅوي او دغه مشکلات دا چې مثلا کله د اوبه یې کله نه کله خامخا اقتصادي مشکلات یې پیسې یې کله یې کله نه نو موږ د حکومت دا غوښتنه چې باید خو په دغه کې په اول قدم کې مسؤلین او ټول کابل ښاریانو ته دغه تصمیم ونیسي چې صفا اوبه ورسوي او د لرې نور ولایتونو څخه ولایتونه چې ښه اوبه لري دغه ولایتونو څخه دوی اوبه انتقال کړي په پیپو کې مثلا دلته راولي چې د ښاریانو لپاره ښه ژوند د اوبه معیاري شي ځکه په دې کې ناجوړي شته هغه ناجوړي دلته ختمې شي داسې او بل په دویم قدم کې مسؤلین لپاره ښه دغه اتاقونه برابر کړي او ښه لیلیه باید چې وګوري چې دلته د اوبو سیستم څه رقم دی چې مثلا مدني اوبه رسېږي نه رسېږي مثلا دغه اوبه د برمې کوم اوبه دي هغه چک کړي چې مثلا په هغې کې کم مرضونه شته آفتونه شته دلته چې کله موږ اوبه د نورې د برمې اوبه استعمال کړو چې موږ چې کله چای پخېږو د چا په سر باندې پیروی پروت د ښاري اوبو رسولو اماراتي شرکت ویاند رحمت الله سرام بیا وایي چې دوی کابل ښار ته له بېلابېلو سیمو څخه د اوبو د انتقال بهیر پیل کړی دی او په نږدې راتلونکي کې به د کابل ټولو ښاریانو ته اوبه ورسول شي او دغه ستونزه به حل شي. د ښاري اوبو رسولو اماراتي شرکت ژمن دی چې د هیواد د نورو ښارونو ترڅنګ د کابل ټول ښار د خپلو خدماتو تر پوښښ لاندې راولي. د دې لپاره موږ لنډمهالي منځمهالي او اوږدمهالي پلانونه تر کار لاندې لرو. په لنډمهالي پلان کې د کابل شکردرې سیمې شاواروز بند څخه د کابل خیرخاني سیمې ته د اوبو راوستل شامل دي. همدارنګه د شبکو تمدید او تعویض هم کولی شي چې نوي پیرودونکو جذب ته لاره هواره کړي. په منځمهاله پلان کې د MTP1 پروژه شامله ده چې څه چارې بشپړې شوي دي او نور چارې فی الحال دوام لري.
چې په دې سره به موږ وکولی شو د کابل ښار ډیرې سیمې د دې شرکت د خدماتو تر پوښښ لاندې راولو او په اوږدمهاله پلان کې د کابل له لندر سیمې یا هم د شاتوت بند څخه د کابل ښار ته اوبه راوستل شامل دي او د پنشیر سیند څخه د کابل ښار بعضو سیمې ته د اوبو راوستل شامل دي چې په دې سره به موږ وکولی شو چې ټول کابل ښار د خپلو خدماتو تر پوښښ لاندې راولو چې د اوبو منابع په پوره کېدو سره به د کابل ښار د اوبو د کومه ستونزه چې فی الحال موجوده ده په بشپړه توګه حل شي. په ټوله کې د کابل د پاکو اوبو بازار د ښار د اوسیدونکو د اړتیاوو له امله ورځ تر بلې پراخیږي. خصوصي شرکتونه د اوبو رسولو په برخه کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي خو د اوبو کمښت لا هم د کابل ښار له سترو ننګونو څخه ګڼل کیږي. داسې ننګونه چې د حل لپاره یې د دولت، خصوصي سکتور او د اړوندو بنسټونو ګډو او دوامدارو هڅو ته اړتیا لیدل کیږي.